امام شاعرانی رحمه الله اخلاق د صوفیو ذکر کوي یو اخلاق پکې دا ذکر کوي صوفیا په کثرت الخوف لري د الله رب العالمین څخه صوفیا ډېر بیریږي کوم کسان چې الله ذاکر ځان کوي چې رب العالمین ذکر کوي او رب العالمین سره محبت لرم او رسول صلی الله علیه وسلم محبت غواړم او دا سره مینه لرم نو هغه رب العالمین سره بیریږي دای مرضی باندې د بیهقي په حواله باندې یو روایت را نقل کړی دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم جماعت ورکوي شاته صحابي ولاړ دی کله چې یو آیات د اعظم راوي صحابي او بیا ورباندې د صحابو کردار را نقل کړی دی او د اولیاء لوی درسکیز چې څومره مشایخ څومره اولیاء تېر سوي دي د هغو حالات ذکر کوي بلانکۍ ولی الله دومره د رب العالمین څخه پیژني د بلانکۍ ولی الله مزاج دا و یو ولی الله حالات ذکر کوي دا به وایي هغه ولی الله خپل پلار ته وایي پلار یې ولی الله دی ای ته خو رب العالمین ته دعا وکړه چې زه دغه سورتونه یو سورت تر پایه ووایم څونه زندګي مې تېر شوې چې تر اوسه مې سورت القارعه تر پایه نشو ولوستلی او څو کلونه کېږي چې سورت اذا زلزلت الارض تر پایه نه شوې لوستلی یو افغان په زړه راغی چې مرګ یې صرف یوه ورځ دا صورت چې د عذاب صورت دې تر پایه دې ووایي دومره د الله رب الجلال څخه وهم او ترس یې یو کس فرمایي زه ورته رالم د حسن بن صالح په نامه یو انسان دی لوی ولی الله دی بیا یې د ماخوستن د لمانځه وروسته دوه رکاته نفل را شروع کړه په اول رکات کې عما یتساءلون را شروع وای تر سهار پورې وکړې خو پرای نه کوي کله پر دوم آیات باندې بېهوشي باندې راغلی کله پر درېیم آیات باندې بېسده سوی کله پر څلورم آیات باندې سوی خو داسې وخت راغلی چې سورت عما یتساءلون یې د تر پایه ویلي د عرب لپه بېسده سو بېرته به ولاړی او داسې تازه کې بیا به راغی په وبدلېدې چې بیا بیا شروع کړه بیا د رب العالمین دا لوی بادشاهي او د رب العالمین قهر او دبدبه او بیا به ورباندې د بېهوشي حالت راغلی نو امام شاعرانی رحمه الله فرمایي که صوفي ځان بولي د رب العالمین د قهر او د غضبه په ډېر وېرېږي که صوفي ځان بولي د الله د دبدبې څخه په ډېر وېرېږي او زارۍ به کوي بیا یې وایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم دوهم یار دی وایي یو وخت یې دغه صورت لوستئ تلاوت یې کوئ إذا الشمس كورت تلاوت کوي د دې سورت کله چې دې ځای ته ورسېدې چې إذا الصحف نشرت او په دې مفکوره کې ور وګرځېدله چې دا به څنګه هغه ساعت وي چې د هر چا عملنامې نشر شي او د رب العالمین په حضور کې جزا ورکوي به موږ راوړو څوک دی هغه صحابي دی چې د رسول عربي صلی الله علیه وسلم دوهم یار دی هغه صحابي دی چې په دې دنیا کې رب العالمین د جنت زیری ورباندې کړی دی خو بیا وهم ورته دومره ډېر او دومره د رب العالمین څخه وېرېدی او امام ابو حنیفه رحمه الله سورة یاسین وایي دې آیات ته چې راورسېدې وامتازوا اليوم أيها المجرمون ځای پر ځای ورباندې د بېهوشۍ حالت ویې ژړل د بېهوشۍ حالت ورباندې راغی امام شاعرانی رحمه الله تقریبا 14 اولیاء یو د بل د پاسه لیکلي دي د ولی الله په حالاتو کې لیکي دا ولی الله چې په ماښام تهجد لمونځ کړی و سارې په دې مخ او په دې سترګو باندې دا ښکاره کېدل چې دا انسان د رب کائنات څخه ډېر وېرېږي او دا د ژړا او دا د افسوس حالت یې په تجربه باندې معلوم نو تاسو وایو عاجزي د زړه شی ده خو د زړه شی ده کله کله اثر پر بدن باندې وکړي کله کله اثر پر سترګو وکړي او پر سر باندې وکړي پر حافظه باندې وکړي او د انسان پر کردار باندې وکړي چې دا انسان ډېر عاجز او رب العالمین ته تصدیق انسان دی